د اسلامي امارت د واکمنۍ مشر په یوه تازه وینا کې له شتمنو افغانانو څخه یوه مهمه غوښتنه وکړه. د نوموړي واکمنۍ مشر له شتمنو څخه څنګه غوښتنه کړې؟ ملا هبت الله اخوندزاده د بېوزله افغانانو چاره په کومه طریقه کوي؟ ښاغلي اخوندزاده د سوالګرو او پر نشهیي توکو روږدو کسانو او نړیوالو مرستندویه ټولنو په اړه څه ویلي؟ ولسي افغانانو ته یې د خپلو سرتیرو په تړاو مهم امر هم کړی. دې ټولو پوښتنو ته نوموړي په خپله ځوابونه ورکړي دي. پاتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت د واکمنۍ لوی مشر د کندهار په عیدګاه جومات کې د اختر له لمانځه وروسته په وینا کې په افغانستان کې روان اقتصادي وضعیت ته په اشاره ویلي شتمن افغانان دې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. د نوموړي واکمنۍ د مشر په ټکو نړیوال د افغانانو اړتیاوې پوره کولی نشي او اړتیا ده چې سوداګر او شتمن د بېوزلو کسانو لاسنیوی وکړي. د ملګرو ملتونو او یو شمېر نورو نړیوالو ټولنو د شمیرو له مخې د افغانستان له نیمایي وګړو څخه ډیر افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړمن دي. ملا هبت الله اخوندزاده وړاندې په خپله وینا کې د کابل په ګډون د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سوالګرو او په نشهیي توکو د اخته کسانو پر راټولولو ټینګار وکړ. ښاغلي اخوندزاده له بزګرو هم وغوښتل چې نشهیي توکي او د کوکنارو له کښته دې ځان وساتي. نوموړي د خپلو چارواکو په ګډون له ټولو ټولیزو افغانانو څخه وغوښتل چې د دوی د ځواکونو لارښوونې دې پلي کړي. د دغې واکمنۍ د امر بالمعروف په نوم یو شمېر کارمانان ټولیز افغانان په ځانګړې توګه ښځې په ټولیزو ځایونو کې دروي او د اسلامي شرعي حکمونو د پلي کېدو سپارښتنې ورته کوي. د یادې واکمنۍ لوی مشر چې د اخترونو په ګډون په ځانګړو ورځو کې یې یوازې ویناوې خپریږي، نه یې تر اوسه چا کوم انځور لیدلی او نه ډیر د وګړو په منځ کې راښکاره کیږي. درنو لیدونکو له مالتیا مو مننه.